راوړی دی عطا صاحب سوغات دستاینې، راوړی دی عطا صاحب سوغات دستاینې، کتاب دی د افکار ژوند او خدمات دستاینې، افکار دی شهسوار د فن او فکر د میدان، ځلیږي پرې ښایسته د ادب ځمکه او اسمان، منی د خپل قلم په زور په خلکو باندې ځان، نظمونه چې لولې سړی پاتې شي حیران، بلحال لري د شعر کمالات دستاینې، کتاب دی د افکار ژوند او خدمات دستاینې، ولس یوازې نه پرېږدي د ژوند په لویه لاره، پرزو یې په پښتون وګړي نشي بده چاره، ګیله لري له رهبره له واکمنه له سالاره، دلیل پرې دغه نظم زړه دې اوچوه ای باداره، خواري کوي د نظم په هر شعر په هر بند، خوب غواړي د محبوب په سپین څنګل او په مړوند، د خیال پلمې بیایي د دې نظم نوې ژوند، مزاج یې روماني دی نفسیات دستاینې، کتاب دی د افکار ژوند او خدمات دستاینې، کار او زیار ته د عطا صاحب لرمه احترام، چې ژوند یې د پښتو خدمت کې تیر کړلو تمام، د نوي کل زلمو ته ښایي لاره د مرام، ادب کې یې حاصل کړو په محنت اوچت مقام، ساکبه لري لوړ ښایسته صفات دستاینې، ساکبه لري لوړ ښایسته صفات دستاینې، کتاب دی د افکار ژوند او خدمات دستاینې، راوړی دی عطا صاحب سوغات دستاینې، کتاب دی د افکار ژوند او خدمات دستاینې.